د کندوز د سیمهیز حکومت لخوا د سالنګ د پیښې له امله له زیانمن شوو کورنیو سره نغدي او خوراکي مرسته وشوه. د کندوز د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د سالنګ تونل د پیښې له 8 زیانمن شوو کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وکړه. چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره نورې مرستې به هم وشي. دغه کورنیو په سالنګ کې د تیلو په یو ټانکر کې له اور لګېدنې وروسته د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي وو. 2 تنه قصابان د مړو او ناروغو چرګانو د غوښې د پلورلو په تور ونیول شول. د کندوز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کارکونکو د ښار څخه د څارنې په ترڅ کې 2 قصابان د خپلو ناروغو او مړو چرګانو د غوښې د پلورلو په تور نیولي دي. د کورونو د روښانه کولو لپاره د لمریزې برېښنایي وسایلو مرسته. د واو دفتر د کندوز ولایت په اقتاش ولسوالۍ کې 14 ارمنو کورنیو ته د سولري تختې، بیټرۍ او نور د اړتیا وړ سولري وسایل وویشل. اقتاش ولسوالۍ د کندوز یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې اوسیدونکي تر اوسه د تاجکستان د وارد شوي برېښنا څخه برخمن نه دي. د باختر اطلاعاتي اژانس د معلوماتو له مخې د ASIO دفتر په تیر کال کې د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته د کندوز ولایت څخه باندې 80,000 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ویشلي دي. په ورته وخت کې نور بنسټونه هم په کندوز کې د خوړو د نړیوال سازمان د بشري مرستو په رسولو کې همکاري کوي. د یتیمو زده کوونکو لپاره د تعلیمي توکو ویش. په کندوز کې د اکتیت دفتر په اصحاب صفحه یتیمخانه کې ساتل شوي بېوزله او یتیم ماشومانو لپاره تعلیمي توکي وویشل. د دغه مرکز مسؤلینو له یتیمانو سره د مرستو له امله خوښي څرګنده کړه او د یتیمانو په پالنې او مرستې ټینګار وکړ.